الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. د کلاس 8 ساينس کوم چې د سرکاري سکولونو کتاب دی هغه موږ شروع کړل. پای کې موږ تقریبا 2-3 لیکچر چې دی موږ اپلوډ کړی دي. نو موږ برین ټاپک چې دی موږ پای کې شروع کړل او دا برین چې دی د موږ په پارټس کې چې دی موږ د لیکچر چې دی موږ اپلوډ کوو. نو نن به موږ د برین چې کومه اخرنۍ حصہ ده چې هغه ته موږ وایو هند برین، هغه چې دی هغه زه تاسو ته ایکسپلین کوم چې دا هند برین چې دی دا څه ته وایي. ما خبرې په غور باندې واورئ چې تاسو پوه شئ. د دې نه مخکې چې موږ کوم میډ برین وې یا چې دی موږ پور برین وې د هغې سټرکچر د هغې فنکشن چې دی هغه موږ په تفصیل باندې چې دی ووایو. اوس دا هند برین چې دی تاسو په دې پکچر کې څه دا چې دی موږ ته داسې په نظر باندې چې دی راځي. اوس دا هند برین چې دی دا څنګه دی، د دې څو حصې دي او دا کم کم کارونه کوي. نو دغه تاسو ته وایم، خو اول په دې خبره ځان پوه کړئ کوم هند برین چې دی نه موږ 3 حصو ته چې دی تقسیموو. یو ته موږ وایو سیریبلم، دویمه حصہ د هند برین چې د هغې ته موږ پونز وایو، او درېیمه حصہ چې کوم د هند برین ده هغې ته موږ وایو میډولا اوبلانګیټا. نو د سیریبلم دا ټکی چې دی دا د سیریبرم په شان چې دی په ویلو کې چې دی خلک پرې غلطي، خو سیریبرم چې دی هغه د پور برین حصہ ده، د ټول نه غټ حصہ ده د برین. خو سیریبلم دا بیا ساتئ چې دا سیریبلم دی دا د هند برین حصہ ده او دا سیکنډ لارجسټ پارټ په برین کې چې د ټولو نه په 2م نمبر کومه غټه حصه چې د برین کومه ده نو هغه زموږ سره څوک ده، هغه دی سیریبلم. اوس سیریبلم چې دی کم کار کوي او د دې فنکشن چې دی څه دی نه اولنی ما لیکلی دی پوسچر. د دې پوسچر مطلب دا دی چې موږ په کوم پوزیشن باندې کینو، په کوم حالت باندې چې دی موږ کینو، په کوم حالت باندې موږ ګرځو، یعنې زموږ د ګرځېدو زموږ د کیناستو سټایل چې دی هغه څنګه دی. تاسو په کلاس کې چې دی په کرسۍ باندې کینئ، تاسو یو خپه چې دی بل خپه باندې چې دی واړوئ، یا تاسو کرسۍ ته ډډه وایي، یا چې د کرسۍ کې مخکې کینئ، اصل کې دا پوسچر دی. نو دا سوچ چې زموږ په ذهن کې راځي چې آیا زه داسې کینم که نه داسې کینم، نو دا پوسچر چې دی دا څوک کنټرول کوي؟ دا چې دی سیریبرم کنټرول کوي او دا د هند برین حصه ده. دویمې دی بیلنس، زموږ د باډي کوم بیلنس دی، که هغه موږ په ګرځېدو کې دی، که هغه په کیناستو کې دی، په سملاستو کې دی، نو کوم بیلنس چې دی نو هغه چې کنټرول کېږي نو هغه څوک کوي؟ دا هند برین کوي. او په هند برین کې څوک؟ سیریبلم. بل زموږ سره د لوکوموشن کوم پری مومنټ چې دی هغه موږ کوو، په خپل ځای باندې موږ ناست یو، موږ رقیږو رقیږو د یو ځای نه بل ځای ته چې رقیږو، نو اصل کې دا لوکوموشن دی. نو دا لوکوموشن موږ څوک کنټرول کوي؟ دا سیریبلم. او سیریبلم څوک دی؟ دا د هند برین حصه. دویمه حصه چې کوم د هند برین ده نو هغې ته موږ وایو پونز. دا یاد ساتئ دا پونز چې دی دا به د میډل اوبلانګیټا له پاسه چې دی موجود وي. اوس دا پونز څه کار کوي؟ اوول سټرکچر. اول خبره ده د سټرکچر چې دی د هګۍ په شان دی، دا بالکل چې دی سرکل نه وي. نو دا اوول سټرکچر وي. بریدینګ موږ چې کوم اکسیجن راکاږو، کوم کاربن ډای اکسایډ چې دی موږ بهر کوو، او د دې بریدینګ په دوران کې دا انوالونټري اکشن دی د زموږ په اختیار کې نه دی، بس 24 غنټې چې دی دا روان دی. نو دا بریدینګ چې کنټرول کېږي نو دا د هند برین او بیا چې دی په هند برین کې بیا د پونز د وجې بیا چې دی سلیپینګ موږ وده کېږو، موږ له چې دی خوب راځي، دا موږ ته څوک وایي چې موږ له خوب راغلی؟ دا موږ ته پونز وایي. بیا چې دی آی مومنټ زموږ د سترګو کوم مومنټ چې دی موږ خپلې سترګې چې دی هغه موږ چې دی بندو، اخوا سې کوو، تېخوا سې کوو، له پاسه سې کوو، نو دا د سترګو دا کوم مومنټ چې دی دا د دې پونز د وجې نه چې دی کنټرول کېږي. بل زموږ سره فیشل ایکسپریشن دی، زموږ د مخ رنګ چې کوم ایکسپریشن دی، زموږ مخ چې کوم ظاهري بل کس ته ښکاري، زموږ د مخ رنګ چې دی زیړېږي، تورېږي، سور کېږي، په بعضې حالتونو کې د ایکسپریشن چې دی نو دا پونز چې دی دا کنټرول کوي. بیا زموږ سره میډل اوبلانګیټا ده. میډل اوبلانګیټا د هند برین درېیمه حصه ده. او میډل اوبلانګیټا چې دی هارټ بیټ، انوالونټري اکشن دی، زړه دړکن دی، زموږ د مرګ پورې دا روان دی، نو دا څوک کنټرول کوي؟ دا هند برین. او دا ساتئ که باقي برین چې دی اودی، خو میډل اوبلانګیټا چې دی خپل کار کوي، ځکه چې په دې کې هارټ بیټ چې دی راځي، او هارټ بیټ چې موږ اودی نو په هغې وخت کې چې دی نو هغه کېږي. نو ځکه باقي بدن چې دی جسم یا دماغ چې دی هغه اودی دی، خو میډل اوبلانګیټا چې دی خپل کار کوي. سویلوینګ موږ روټۍ وخورو، بولس شکل چې دی بدل شي، هغه چې دی لاندې موږ تېرو معدې ته چې دی رسي، نو هغه سویلوینګ چې دی د میډل اوبلانګیټا د وجې نه کنټرول کېږي. بل وومیټینګ موږ له الټۍ راځي، الټۍ موږ له بعضې حالتونو کې راځي، اکثر د لوږې نه راځي، یا موږ سقا اوبو یا سقا سیس چې دی موږ وخورو د هغې نه چې دی موږ له الټۍ راځي، نو دا هم د دې میډل اوبلانګیټا د وجې کنټرول کېږي. کفینګ موږ له چې کوم ټوخی راځي، سنیزینګ موږ چې کوم فرنجي کوو، او ډایجیشن زموږ په جسم کې چې د خوراک کم هضمه راځي، نو دا څیزونه چې دی د خبرې ټوخی، پرنجی، دا ټول څیزونه چې دي نو دا د میډل اوبلانګیټا د وجې نه چې دی کنټرول کېږي. نو بالکل اسان دی چې د هند برین چې دی سیریبلم حصه ده، فورز د دې حصه ده، او میډل اوبلانګیټا دا 3 حصې چې دي دا د هند برین دي. نو د دې سره د برین دا لیکچر چې دی دا ختم شو. دا کوم لیول چې دی نو دا صرف د کلاس 8 لپاره دی.
که کلاس 10 دپاره تاسو ګورئ نو کلاس 10 د پلی لیسټ زما په دې چینل کې لاړ شئ، هغه تاسو وګورئ. که په دې پوه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، په کمنټ کې ماته ضرور ووایئ. تھینک یو، ډېر مننه.